بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو پروګرام ادبزار سره محمد علي جوهر تاسو په درنه خدمت کې حاضر دی. نن موږ سره په دې نشست کې محمد حارث صالح ملګری موجود دی. ترکه سره تعلق دی او قریبا 3 کلونه شاعري کوي. دین علاوه د سټوډنټ دی د بي اس په عبدالولي خان یونیورسيټي کې او دی وی زه غزل خلیکم. نو حارث صاحب صبر اتلا سوي دی وخت چې تاسو غزل خلیکې کنه سم خیال دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول غزه د تلندې د بیټولنې د پوره ملګرو پوره ټیم چې کوم ډېر شکریا ادا کوم. بیا په تیر د جوهر سی ډېر شکریا ادا کوم چې دې موږ ته ټایم راکو. بالکل تاسو سره به زه غزل شعر کوم. د هغې نه مخکې به څه شعرونه ووایم تاسو اجازت وي. دا شعر دی چې د ځان نه لرې اخر ولې تښتې، د ځان نه لرې اخر ولې تښتې، بل ته ځان ګله اخر ولې پوښتې، او ته ولې دومره بې قیمته شولې، ته ولې دومره بې قیمته شولې چې خپل قیمت هم نن د بله پوښتې. او دا جی غزل دی چې مونږ هر کار په سیاست کړی دی، مونږ هر کار په سیاست کړی دی، ځکه مو هر چا حفاظت کړی دی، او د هر چا خپل نظریه ده پکې، د هر چا خپل نظریه ده پکې چې مو گزاران په کم مهلت کړی دی، او د زندګۍ مقصد تر هیر زکه دی، د زندګۍ مقصد تر هیر زکه دی چې د شیطان یې رقابت کړی دی. او مخکې شعر دی چې انسانیت تی پیژندل نه دی، انسانیت تی پیژندل نه دی، ځکه د قدر د دولت کړی دی، او چې په سنتو برابر مزو جوهر صاحب چې په سنتو برابر مزو ولې خپل کام رانه هیبت کړی دی، او د سوال جواب مې راکولی نشي، د سوال جواب مې راکولی نشي، ځکه له مانه یې نفرت کړی دی. او اخري شعر د مقطع دی چې مونږ صالح چانه څه غوښتلي، مونږ صالح چانه څه غوښتلي، خلکو مو هسې مدارت کړی دی، او مونږ هر کار په سیاست کړی دی، ځکه مو هر چا حفاظت کړی دی. والسلام. قدرمنو تاسو نن د محمد حارث صالح خبرې کړې او د هغې د کلام نمونه واورېده په پروګرام ادبزار کې. نو قدرمنو تر بل ویډیو پورې محمد علي جوهر له ورکړې اجازت، د الله په امان او وختونه مو په خیر.